یو صحابی لګیا دی دعا کوي اللهم انی اسألک بانک انت الله لا اله الا انت وحدك یا حنان یا منان یا حی یا قیوم. داسې الفاظ هم دي یا حنان یا منان. حضور پاک او فرمایل وی دا خدای اسم اعظم دی واغشته دعا وکړه چې خدای پاک دې قبول کړي. الله نمونه واله الله په پښتو کې وایي الله ولې په پښتو نه پوهېږي څه یا الله ته حی قیوم یې خدای ته جمع دی همیشه. یا الله د دنیا نظام تا قایم کړی یا الله ژوند ته ورکې الله مرګ ته ورکې روزي رسان الله ته. دا د خدای صفتونه ذکر کړه چې الله خوشحاله شي. هلکه مونږ کې سورة فاتحه وایو څه وایو الحمد لله رب العالمین. دا الله صفت رب العالمین الرحمن الرحیم ډېره مهربان د الله صفتونه. مالک یوم الدین الله د قیامت تر ورځې د جزا او د سزا د هغې مالک الله دی. او بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص ته عبادت کوم تا نه غواړم خدای. نو بیا وایي اهدنا الصراط المستقیم ما ته نیغه لاره وښیه. د خدای صفتونه به اول کړي د خدای صفت څومره په پښتو کې چې د خدای څومره صفتونه دي هغه وکړه. او بیا وایي چې الله ګورې تا نه غواړم بل چاره نه غواړم. دعا بس صرف الله نه غواړي دا توحید دی بل چا نه به نه غواړي. زموږ د طالبانو ته امور ما فوق الاسباب الله نه غواړي او په زارې به او یو ټکی دی ادا چې که دا دی ووایي چې ربنا الله ای زموږ ربه ای زموږ ربه نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. دا د ربنا متعلق څه خبرې شته او بعد پیغمبرانو په سوالونه کړي دي او راته ان شاء الله العزیز په آینده جمعه کې ذکر کوم. الله یې زموږ ستاسو ټولې دعاګانې قبول کړي.